دا میټرو بس دی راولو خالي بس دی دا به دې ځای نه اوس شروعات کوي سورلی به دې ځای نه خېږي دا پکې ماما ویلوړ دی سندل او ګوړې شربت او د نور هغه ذایقې مسله دي خو موږ به سندل اوس کو ځکه سندل د پېښور یو ښایست وي هغه به دې ځای نه مو ټیشو ټویلټ پیپر او د نور سامانونه چې کوم د ماشومانو بیبي میبي آیل وغیره هم دې ځای نه شاپینګ وکړو به دا ما چې یادګار چوک ته نو پکې مونږ هم خپل ځان یادګار کې راولو او د ویډیو کې خپل فیس راولو ګلاب صاحب ګلاب افریدي مولا نحمي ګرامي ملګری رباب پیسټر رباب غږی اشرف سره او دور سره نوسته اشرف گلزار السلام علیکم ګرانو قدرمنو زه مختار حسین خټک تاسو ګوره ډیلی خټک نامه یوټیوب چینل قدرمنو نن وړي شانته مختصر شانته ویډیو جوړو زو پېښور دا او پلیاره باندې ډېر کورونه مو دي هغه وکړو نو چې څه سهلې سړي دي پېښور باندې ته شوي کوم ځای کې څه خریداري کوو هغه به درته شوي او یو وړي شانته ویلوګ به تاسو په تیرو موږ سره اوسئ راځئ چې لاړ شو پېښور هلکه هندوانه مو وغورځوه هغه ټوله څه کوه ده کنه دا ځای په ځای باندې د اوښانو یا د اوښانو منډۍ لګېدلي دا غویان دي ویلاړ دي دا کلام باندې نه راتېر شو ترناپارم نه راتېر شوي یو او دا جګړه ته راورسېدو د جګړه سره دا منډیانې لګېدلي دي دا سوکانه موړ موټروی سره ورسېدو دا سوکانو موړ دی دغه مخکې د میټرو بس سټیشن چې ودی مخکې راکوزي دا میټرو بس دی راولو خالي بس دی دا به دې ځای نه اوس شروعات کوي سورلی به دې ځای نه خېږي او دا لوکل بس دی سټاپ ټو سټاپ باندې بس د هر سټاپ باندې بریک وي دا بس سټیشن راورسېدو د میټرو بس پکې ویلاړ دی دا بس ته ویلاړ دی دا ایکسپریس دی دې وخت کې رنګ روډ ته راورسېدو رنګ روډ پېښور جی روड نن د بوت ریس دا خو رش ډیر دی 60 کیلومتر نه په مخ کې نشي تلای او په سټي ته داخل شو او په جی روड باندې هم 60 نه په پاسه باندې سپیډ نشي وای روډ کولاو دی خو پاته نه لګي چې ګاډي ویلي وروسي څه وجه ده جی من اول دا وخت موږ راورسېدو ګنټګر پارکینګ ته او پارکینګ کې مو موټر سایکل پارک کو اوس جوړو لټونه
د LED بجلی ولا بیټرۍ ولا ټول دلته کې خرڅېږي جوړېږي او ریپیر کېږي نو اول څو بلکونه د هغه ریپیر کوو او بیا به مخکې نور سودا وکړو دا LED لټونه دي او 220 ته سیټ کړي وي مختلف قسمونه دوکانونه پکې ملاويږي ډیزاینونه څوک څه چا څنګه جوړ کړي به دا په مختلفو لټونه دي په LP باندې یوځای او سرکټ یې ورته ولګي بس غټه نه غټه رڼا کوي 300 واټ 500 واټ 1000 واټ څومره واټ دا ریپیرینګ لګیا دی الحمدلله مازدیګر مونږ وشو خیر سمون مو کو دا مشهور دی چپلو بازار دی پلاستیکي دلته هولسیل دوکانونه دي څنګه د سوسوداکي کتل شي دا پلاستیکي چپلې دی اوس ګورو پکې بشوبونه ته بګه شاپینګ کو په بټا مدخلو پلاستیکي مدخلو کڅه خسرې نه پکې دي څنګه دی نو سوري اخیری 800 ها بدا چپل دکان تر نه وته د ماشومانو د لوی وسرادي کې ډېر ما کې وګورو پکې موږ پکې نه خوشي شي ډیزاینونه ډېر زیات شوي دي او په ډېر ډیزاینونه کې مونږ نه خوشي شي نو ګورو چې کوم خوښ وي به تاسو شي او د څه پکې د درې خبرې ها یو منټه کې بعد د خیر سموغه سي بچنګې ته د چپلې او دا مو ورته سي کړي پلاستیکي او دا چپلې شو د خیر سره او نور اوس ګورو چې نور به کوم ډیزاین ملاوي نو هغه بخلو زوی ولا مې پوه شو او به موږ ځان ته بخلو دا پلاستیکي دی به بدنه بس سرمنه ولا خلو ان شاء الله به بش خجي محمد زیان د پر مو دا وغسه او دا بس باټا سټایل دی وخت مو د شاجي چاینه چای راوسه او د افغاني نو مسله راوسه چون کرشته بځه پسې بارانم دی نو ډېر ریکارډینګ شو غو د دې نه مو شي اخی ووس کی اسیو شی مته سره کمپیرینګ کوو چې هغه کلی کې مخالک خو خریو کې د ډېر هغه کې په کولر لګیدلی دلته دا دوا کولر دي پورې مخامخ وګورن هم په کولر لګیدلی او ډېر اخی وې بکی ډېر خواندو کتند مو ماته شو ویلا په فصل له باران مو شوخه سور کې بعد دا دا شاپ مکمل شو ودن ګوره راخلو غتنه نوځو پیپل منډي ته پیپل منډي کې او شا ګوره ملويږي یاغه نه ګوره راخلو او بیا به دغه سي د سنا کانور شای بیا به راخلو بیا به صدر ته نو بس مو سره اوسه خاطر وخیرالم پیپل منډي ته ودل شوم او پیپل منډي ته څنګه راسي پډو بي سر کې دا اسماعیل محمد دکان دی ګوره او دا سره ډېر زبردست ګوره وی هر نمونه دا وسره وچوي سو زیاته خوشي زیات دغه یو سپیشل د برابر کې چې پرتاره 1200 روپے داړې ورګي او د 1000 روپے او 1100 روپے ور داړې مشته او ګرانې بچو مشته او دغه پکې هغه چکه ولدي مختلف قسمونه بګيري او بس دا زوی دی او اخلاقی لګي او دغه پلار اسماعیل ماما او دغه دکان نمبر دی په ګارانټي رسې دی وسړې زمو سه ماوره ما چې ګوره کې فارغ خورو راسي کریان ته نخله او باغام ته نخله زمو زمو ورم ها ان شاء الله ګوره کې پارخ نوي اډیره مې مالي اسماعیل ما ها بده د موټی شو ټل پیپر او د نور سامانونه چې کوم د مشومانو بیبي میبي آیل وغیرہ هم د نه شاپینګ وکړو او د سره په هولسیل باندې ملاوي دکان ده صد پکوري ماس پکوري بل څه پکوري هغه ټول دکی او بس ډیره کیمرا بل ځکه ته چا زنانه دي بیا غیر وجنه کیمرا نشته دا په کې ماما ویلوړ د سندل او ګوړې شربت او د نور هغه ځکه مسره دي خو موږ به سندل اوس کوزګي سندل د پېښور یو خایس وي اکثر د ګور چې ماما والا څنګه خوان کیو کنه بس ما خو 2 کیلو اوس کړو او زوی می چې کوم یو کیلو اوس کو دغه لار زوی دي نزوی ورته وځي کنه کو خاري وسو کې خسته شربت ماشاءالله ډیر زبردست شربت جوړ کړو خوان دی ها ماشاءالله بس موسم ډیر زبردست دی باران وشو وختي خو ډیره ګرمي او اوس کوم دنو ګرمي لګونه ماتل شو یو خو مزګار هم شو مزګار بمونه وشو منځونه مو شو او دا وخت زراونه ما یادګار په طرفونه چوک یادګار ګنټا کړل دلته مو پلاستیکي چپلې مو غوستي مو شمول ته ځان ته سترو ته او دغه سمو سودا چې هغه مو غوسته ګوړه نور د کور ضرورتي شیزونه چې مو غوستو او ډیر سامان داسې چې پریموم شو او بس صدر ته زو صدر کې مو چا سره
اپاینټمنټ هغه ته ځان رسو هغه سره د چینل مبارک خبره اترې دي هغه کو نو بیا به خیر رسو پسې او بس دغه څه به بس هلې ځلې وینه به موږ تاسو سره ریکارډ کوو او ان شاء الله تاسو به د دې چینل او د دې ویډیو نه ډېر خوندونه واخلئ د چوک یادګار بچو ورته موږ به هغه یادګار د بنظیري مرحومي په دور کې ختم شو او دا شی به کې جوړ شو پارکونه کې ټایپ ته لاندې د بیسمنټ ته هغه کې پارکینګ هم دی کرکټ هم پکې لګیا دی موږ به چې موږ پکې څه وړي کو ریپورت والو اسه تیر بیر وشو پکې دغه پکې وراله بس موسم ښه شوی دی نو خلک راووتو بس موږ هم داسې فردوس سټاپ ته بوځو بوسو به دا ما چې یادګار چوک دی نو پکې موږ هم خپل ځان یادګار کې راولو او د ویډیو کې خپل فیس راولو چې موږ هم یادګار بازار دی دلته مو موټر سایکل کې هم څه سامان لګېدو ما چې فردوس ته به لاړ شم او فردوس ته پکې ځکه نشم تللی چې ټایم دی کام او دلته بیا 8 بجې یا 3 بجې پولیس والا بیا راسي بیا په دوکاندارانو باندې هغه 9 بجې ټایم اوس خو لږ ډېر لاکډاون ختم شوی دی مو د دوکاندارانو چې څه مسله نشته خو بیا هم خپل احتیاط کوو چې 8 بجو ته واپس ځان راورسو نو څو میټرو ته میټرو کې به سواره شو او بیا به د میټرو نه او بس یې هم دلته رسودي نو بیا به بایک باندې سوریږو بازار کې رشته ښه کافي رشته پکې دې وجې نه نو دا هغه چې میټرو کې لوډ شو لږ به ټایم بچت شو لږ به ایسي کې مو ګرځو خدامندو طریقه کار داسې و چې موږ د میټرو سیستم کارت کو بایک باندې رولو صدر ته چونکې رش او ټایم هم لیټ و نو ما چېرې په بایک باندې زر ورسېږو دلته راغلي یو صدر ته او صدر کې راغلي یو چا په ډیرا کې نو سو دفتر کې نو سیو نو ګلاب صاحب ګلاب افریدي مولا نحمه کرامي ملګری رباب پیسټ رباب غږی اشرف سره او دار سره نوسته اشرف گلزار او نو به دا نو سیو د سره غاپې شاپې لګو نو مې یو شورت پکې تاسو ته پاره مولو چې کنه موږ دلته راغلی یو بس غاپ شپ سره خپل کې لګو او دغه څه نه چې بس سره پروګرامونو کې بس پوښتنه دلته کې نه دلته کې مترزو غاپ شپ وسه لګو بس دا راغلی او بس شه تقریبا غنټه نیمه غاپ شپ وښتو او تاسو مو دا وړاندې کړی